بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ارشاد رحیمي ده او تاسو ته نن د جاوا د پروګرامینګ ژبې اساسات به تشریح کوم او د هغه مربوط نور شیان راځو. ټیبل اف کانټینټس راځو نو د جاوا معرفت به وکړو، همدارنګه د جاوا د چاپ ډولونه یا ایډیشنز چې ورته ویل کېږي هغه به ورته تشریح کړو، او همدارنګه د جاوا ایډوانټیجز یا ګټې او همدارنګه تاوانونه به تشریح کړو، او په پای کې به یو څه نور مهم شیان چې دي لکه جی ډي کې، جاوا ای پی آی او جی وی ام تشریح کړو چې دا شیان چې دي قرار به مخته ولاړ سو. اول راځو د جاوا معرفت ته. وایي جاوا څه شی دی؟ What's Java? وایي جاوا یو پروګرامینګ ژبه ده او پلیټفارم ده. یعنی په کمپیوټر کې عموما هر ډول پروګرام وینو، هر ډول اپلیکیشن وینو، دا ټوله موږ یو ژبې ته ضرورت لرو چې د هغه ژبې په واسطه وکولی سو یو دغه پروګرامونه ولیکو. کمپیوټر خو زموږ د نیچرل لینګویج ورته ویل کېږي، لکه انګلیسي او پښتو دا نور ژبې دا نه پېژني، یوازې هغه ژبې پېژني چې د مخه ورته ورپېژندل سوي دي. نو جاوا هم یو د ډېرو مهمو ژبو څخه دی چې په نن سبا ډېره پیشرفت یې کړې ده. نو موږ کوشش کوو چې دا ژبه په ښه او دقیق سره ووایو او یو شی ترلاسه کړو، او تر څو وکولی سو د بیګنر څخه تر اډوانس پورې او ډېر ښایسته پروګرامونه ولیکو او مخته ولاړ سو. نو جاوا وایي یو پروګرامینګ ژبه ده، دا معنی لري یعنی د کمپیوټر لپاره د پروګرامینګ د کولو لپاره موږ څه کوو؟ د ژبې څخه استفاده کوو. مثلا غواړو چې یو پروګرام ولیکو، یو اپلیکیشن ولیکو، ډېر پروګرامونه لرو، مثلا وورد او اکسل او د آفیس پروګرامونه، دا دلته څخه شروع بیا تر غټو پروګرامونه لکه د بانکونو لپاره پروګرامونه، ډیټابیسونه او ویب سایټونه، هر شی چې موږ غواړو کولی سو د جاوا په واسطه ولیکو. دلته موږ پلیټفارم هم وایو. پلیټفارم بیا لاندې راځو. دلته پلیټفارم بیا وروسته تشریح کوو. اوس به وایي جاوا چې ده ډېره ساده ژبه ده، یعنې د لیکلو طریقه یې ډېره ساده ده، ډېر په هوسایي سره موږ څه کولی سو لیکلی سو. ویشل سوي یا ویشل سوي په دې معنی ده یعنې موږ دا ژبه په هر ځای کې استعمالولی سو، په هر ځای کې چې موږ وغواړو ورڅخه د استفادې وړ ده، استفاده کولی سو. کمپایل سوي یعنې دا ژبه که موږ پروګرام لیکو موږ باید داسې وکړو، خپل کمپیوټر ته باید ترجمه کړو چې دا د کمپایل وایي، او همدارنګه ترجمه سوي د انتقال وړ، یعنې یو پله که پروګرام ولیکو بیا کولی سو په نور سیسټمونو، په نور ډیوایسونو، په نور ځایونو کې څه وکړو، ورڅخه استفاده وکړو. په لوړه سطحه یا های لیول هم ورته ویل کېږي، یعنې دا ژبه چې ډېر های لیول ژبه ده. دا ژبه عموما ټوله انګلیسي ته ورته لغتونه به یې موږ انشاءالله بیا مخته راځو دا ګورو د څنګه های لیول ده. ډېر قوي ژبه ده، یعنې ربست ورته ویل کېږي، ډېر قوي ده. موږ کولی سو د هر ډول ډیوایس، د هر ډول ماشین لپاره، د هر ډول دستګاه لپاره موږ څه وکړو؟ دا پروګرام ولیکو. سیکیور دی، یعنې ځکه چې موږ د کلاس څخه کار اخلو، یو د هغه خاصیتونو څخه موږ وایو چې جاوا آبجیکټ اورینټډ ژبه ده چې موږ کلاس او آبجیکټ څخه کار اخلو، نو کلاسونه موږ ته ډېر سیکیورټي راکوي. نو د همدې لپاره جاوا چې ده یو ډېره محفوظه ژبه ده. د سیز نه جوړ یا موږ ورته وایو چې شي آبجیکټ اورینټډ ژبه ده چې موږ د آبجیکټونو او کلاسونو څخه کار اخلو چې د ژوندنۍ بڼه یا مثلا د ریل لایف مثالونو څخه کار اخلو، مثلا تخته او میز او قلم او دا شیان، دا ټوله په څه کې راځي؟ په سیز کې راځي، یا مثلا په آبجیکټونو کې راځي. او همدارنګه سره هم موږ وایو چې سره یعنې تیز پروګرامینګ ژبه ده. راځو اوس چې شته پلیټفارم ته، لکه دلته چې موږ وکتې چې شو پلیټفارم لاندې راځو. نو پلیټفارم راځو چې شته پلیټفارم وایي اساسي منبع یا هغه ځای چې موږ څه کولی سو؟ خپل پروګرام رن کولی سو. نو دا
راځو اوس وایي په هر هارډویر او یا سافټویر محیط کې په هر هارډویر یا سافټویر چاپیریال کې چې یو پروګرام اجرا کیږي عبارت د پلیټفارم څخه دی. که چیرې موږ هارډویر ولرو یا هم سافټویر ولرو چې هلته به یو پروګرام اجرا سو هغه ته موږ څه وایو پلیټفارم ویل کیږي. جاوا ته هم پلیټفارم ویل کیږي ځکه چې جاوا په ځان کې څه لري جی آر ای او ای پی آی لري. راځو بیا لاندې برخه کې راځو چې جی آر ای او ای پی آی څه دي قلقله به ګټه شریکو. وای په نن ورځ کې جاوا د ډېر مشهور ژبو څخه دی ځکه چې موږ په نن وختونو کې جاوا څخه په ډېرو مختلفو ځایونو کې ورڅخه کار اخلو. نو ډېر مشهور ژبه شوې ده چې په ډېر مهمو پروګرامونو کې لکه د اجناسو د مارکیټ تجارتي سیستمونه بانکونه او همدارنګه موبایل اپلیکیشنونه د کمپیوټر پروګرامونه د ټولو په دغه ځایونو کې موږ څه کولی سو ورڅخه کار اخیستی. لکه دلته چې تاسو وینئ دلته یو ډیټابیس جوړ شوي دی دا د جاوا په واسطه دوی جوړ کړی دی. راځو وایي جاوا د جیمز ګوسلینګ په واسطه په سن مایکرو سیسټم کمپنی کې په 1995 میلادي کال کې اختراع سو او دا ته موږ وایو سیز نه جوړ چې د مخه موږ هم وویل چې د ابجکټونو او کلاسونو څخه کار اخلو. د عمومي مفهوم د تجارتي پروګرامونو او د انټرنیټي پروګرامونو د جوړولو لپاره استعمالیږي. دا ژبه موږ کولی شو تجارتي پروګرامونه مثلا هر ډول تجارتي ځایونه کې چې موږ کولی شو د هغه د پروګرامونو د لیکلو لپاره یا لپاره څه کوو استعمالو. همدارنګه د انټرنیټ د پروګرامونو لپاره هم موږ څه کولی شو استعمالولی شو. وایي د جاوا د ژبې ساختمان اساس ده یعنی څنګه دا معنی لري چې د جاوا په جاوا کې لیکل شوي پروګرامونه په هر ساحه کې د اجرا وړ دي. دا په دې معنی اساس دی چې موږ کولی شو دغه یو پروګرام هم په موبایل کې استفاده وکړو هم په کمپیوټر کې هم په یو اپل یا پی ډي ای په هر بخش کې چې موږ وغواړو کمپیوټري سیستم ولري هلته موږ کولی شو د جاوا د پروګرامینګ د ژبې هغه کوم پروګرام چې لیکل شوي دی هغه څه وکړو د اجرا وړ وي او ورڅخه استفاده وکړو. بل وایي د جاوا د پروګرام په مختلفو کمپیوټرانو کې د اجرا وړ دی ځکه چې جاوا په خپله په مستقیم ډول هیڅ شی نه اجرا کوي. پر ځای جاوا په یو محیط کې اجرا کیږي چې ورته جی وی ام ویل کیږي. یعنی دا چې که موږ غواړو چې خپل د جاوا یو پروګرام رن کو په یو سیستم کې باید په هغه سیستم دننه موږ باید جی وی ام ولرو. وروسته بیا راځو جی وی ام چې شته. نور ژبې داسې دي چې مستقیما د کمپیوټر سره څه لري ارتباط لري لکه سی او سی پلس پلس او داسې نور ژبې. دا سی پلس پلس موږ چې رن کوو مستقیما د کمپیوټر ژبې ته څه کیږي ترجمه کیږي. خو جاوا پروګرام یو بله موږ بس وکړو بایت کود ته اړو چې دا د جی وی ام دنده ده. بایت کود بیا وروسته وایي چې بایت کود داسې یو کود دی چې یوازې جی وی ام پیژني او د هغه وروسته کله چې بایت کود ته واوښتي بیا د جاوا کمپایلر په واسطه موږ دغه بایت کود کمپیوټر ژبې ته ترجمه کوو چې دا زموږ د کمپیوټر د حفاظت لپاره هم یو ډېره ښه مثال دی ځکه چې که چیرې موږ داسې یو خطرناک پروګرام ولرو او په غلطي سره که چیرې اجرا شي نو شاید کیدای شي زموږ سیستم خراب کړي. نو د همدې لپاره جاوا په مختلفو کمپیوټرانو کې د اجرا وړ دی ځکه چې جاوا په خپله په مستقیم ډول هیڅ شی نه اجرا کوي او پر ځای یو محیط کې اجرا کیږي چې ورته څه ویل کیږي جی وی ام ویل کیږي. ولې جاوا وای جاوا ځکه چې سمپل ګرامر دی. ګرامر چې ده ډېر ساده ده او همدارنګه پورټیبلیټي یعنی انتقال وړ دی. هر ځای موږ کولی شو دا پروګرامینګ ژبه څه وکړو انتقال کړو او هلته ورڅخه کار وکړو. تیز سپیډي تیز دی او همدارنګه د حافظې خالي کول یا میموري ګاربیج کلیکشن هم موږ ورته وایو چې د جی وی ام دنده ده. بیا هیوج لایبرري دا په خپل ځان کې یو ډېر لویه څه لري کتابتونونه لري. اوس راځو چې where it is used چیرې استعمالیږي. وایي د سن مایکرو سیسټمز د وینا په مطابق وایي جاوا په 3 بیلیونو شیانو کې د استعمال وړ دی. یعنې په اوس وخت کې موږ جاوا تر اوسه موږ جاوا په 3 بیلیونو ډیوایسونو کې څه کول ورڅخه کار اخلو تر اوسه چې دوی تحقیقات کړي دي. نو که موبایلان یې که کمپیوټران یې هر ډول ډیوایسونه چې موږ څه کوو دغه جاوا پروګرامینګ څخه کار اخلو.
وای some are here ځینې دلته دي مثلا جاوا ستاپ اپلیکیشنز انټرپرایز اپلیکیشن تجارتي پروګرامونه د کمپیوټر پروګرامونه موبایل امبیډډ سیستمز یا ځای پر ځای شوي سیستمونه سمارټ کارتس همدارنګه روبوټونه ګیمونو کې او داسې نور ځایونه کې موږ څه کوو د ژبې څخه کار اخلو. راځو اوس د جاوا چې شته د چاپ ډولونو ته راځو یا ایډیشنز ورته ویل کېږي جاوا ایډیشنز ته راځو. جاوا خپل ځان کې 4 ایډیشنونه لري. یو چې عمومي 3 ایډیشنونه لري، یو سټانډرډ ایډیشن یا معیاري او یا سټانډرډ نسخه موږ ورته ویلی سو. بل تجارتي نسخه لري چې دا قرار بیا 3 سره تشریح کوو. مایکرو ایډیشن چې دا 3 موږ ورته وایو جاوا اس ای، جاوا ډبل ای او جاوا ام ای ورته ویل کېږي. او بل لرو د چې هغه ته جاوا اف ایکس ویل کېږي چې دا بیا په راتلونکي وختو کې بیا وایو چې دا جاوا اف ایکس چې شته دا بیا وایو. او اف ایکس یعنې سټینډز فور چې شي سپیشل افیکټ ورته ویل کېږي. ښه راځو اوس سټانډرډ ایډیشن ته راځو. وایي د جاوا د اصلي ای پی آی عمل کوونکي څخه ده جاوا اپلیکیشن پروګرامینګ. د اساسي ډولونو او څیزونو څخه بیا تر لوړو سطحو کلاسونو کې چې په نیټورکینګ په محفوظ ډیټابیسونو د کارکوونکو ګرافیکي رابطو یعنې جی آی چې په پیشرفت کې استعمالیږي تعریفوي. یعنې موږ دا اپلیکیشن د اصلي ای پی آی عمل کوونکي څخه ده چې دا ایډیشن موږ د څه لپاره موږ په دغه نیټورکینګ محفوظ ډیټابیسونو کارکوونکو ګرافیکي یعنې جی آی په بخش کې موږ څه کوو استعمالوو. ای پی آی چې دی وایي د قوانینو پروتوکولونو همدارنګه ابزارونو یا سامانونو یو سیټ دی چې موږ کولی شو د کمپیوټر پروګرامونه پکې کې جوړ کړو. یعنې د ای پی آی په واسطه موږ دا په خپل ځان کې کلاسونه او لایبرري دا شیان لري چې د هغه په استفاده سره موږ کولی شو چې د کمپیوټر پروګرامونه ولیکو. او دا د مخه لیکل شوي کودونه دي چې زموږ کارونه اسانه کوي چې موږ په اسانۍ سره څه وکړو خپل پروګرامونه ولیکو. راځو بیا اوس سټانډرډ ایډیشن. په سټانډرډ ایډیشن کې بیا چې لرو وایي جاوا اس ای یا مجازي ماشین ورچوال ماشین د پرمختګ لپاره ابزار د پیشرفت ټکنالوژیګانې او نور کتابتونونه او ابزار چې په جاوا کې استعمالیږي په ځان کې لري. اوس راځو جی وی ایم ته. جی وی ایم وروسته اول وګورئ وایي جاوا اس ای چې د سټانډرډ ایډیشن وایي سټانډرډ ایډیشن په ځان کې وایي مجازي ماشین لري یا ورچوال ماشین لري او همدارنګه د پرمختګ لپاره ابزار لري، د پیشرفت ټکنالوژیګانې لري او همدارنګه نور کتابتونونه او ابزار لري چې د جاوا کې استعمالیږي په ځان کې لري. اوس راځو جی پی ایم ته وایي د هارډویر په شان سافټویرونو ته ویل کېږي. وایي د هارډویر په شان سافټویرونو ته ویل کېږي. دا د عامل سیستم په شان کار کوي او یا هم د اپلیکیشن د محیط په حیث کار کوي. جی وی ایم د مخه چې موږ وویل دا داسې یو بخښه کوي وایي د مخه لکه چې موږ وویل د جاوا هر پروګرام موږ که غواړو په یو سیستم کې رن کړو باید موږ په هغه کې په دغه سیستم دننه موږ باید چې ولرو جی وی ایم ولرو. یعنې چې جاوا ورچوال ماشین دا د هارډویر په شان سافټویرونو ته ویل کېږي. د هارډویر په شان سافټویرونو ته ویل کېږي. دا د عامل سیستم په شان کار کوي او یا هم د محیط په حیث استعمالیږي. راځو اوس شته تجارتي نسخې ته. د جاوا ډبل ای یا تجارتي نسخه جاوا انټرپرایز ایډیشن سربیره پر جاوا اس ای معیاري نسخې باندې جوړ شوې ده. یعنې اول پلا هغه اساسي منبع چې شته جاوا سټانډرډ ایډیشن ده. د هغه وروسته سربیره پر دغه چې شته جاوا انټرپرایز ایډیشن. انټرپرایز ایډیشن څه کوي؟ کوشش کوي چې د سټانډرډ ایډیشن شیان څخه کار واخلي او نور فیچرز یا نور شیان محتویات اضافه کړي او یو تجارتي نسخه ورڅخه جوړیږي. یعنې موږ کولی شو چې په تجارتي بخشو کې ورڅخه څه کار واخلو. جاوا ډبل ای د پروګرامینګ روابط یعنې ای پی آی آماده کوي. دا نسخه چې دا و په خپل ځان کې مختلف ای پی آیونه لري چې او د غټو
سومتري د بدلون ور د اعتماد ور او همدارنګه د نیټورک د محفوظ د پروګرامونو ایجادوي. موږ کولی شو غټ غټ پروګرامونه د تجارتي پروګرامونه لکه بانکونو او داسې شرکتونه غټ غټ شرکتونو په برخو کې ورڅخه څه وکړو ورڅخه کار واخلو. راځو اوس مایکرو ایډیشن ته. وایي جاوا ام ای ولوي. اوس نو مایکرو ایډیشن چې دا و دا خپل په ځان کې یو کوچني جی بي ام لري او یو ای پی آی لري تر څو وکولای سو د جاوا اپلیکیشنونه په کوچني دستګاو کې اجرا کړو. لکه مثلا موبایلان. اوس جاوا ام ای چې دا په کوچني داسې یو مایکرو ایډیشن ورته ویل کېږي یا کوچني نسخه یا چاپ ورته وایي چې دا د کوچني ډیوایسونو د استعمال د جوړولو د پروګرام د لیکلو لپاره استعمالیږي. همدارنګه وایي ام ای ای پی آی د جاوا د اس ای او د ای پی آی یوه برخه ده. د ام ای مایکرو ایډیشن ای پی آی چې ده د جاوا د اس ای د ای پی آی یوه برخه ده. یعنې اس ای خو موږ ویل یو سټنډرډ ایډیشن سو، ام ای یو کوچني مایکرو ایډیشن سو. نو د ام ای ای پی آی چې ده د اس ای د ای پی آیونو څخه اخیسته ده او د کلاسونو د کتابخانې سره کوم چې د کوچني دستګاو د پروګرام د پرمختګ لپاره استعمالیږي ډېر مفید دی. بل راځو د جاوا ام ای پروګرامونه معمولا د جاوا د بری د خدماتو د کلاینټ په شکل ده. یعنی ام ای پروګرامونه چې د کوم پروګرامونه چې موږ په ام ای لیکو هغه د جاوا ډبل ای یو کلاینټ په حیث استعمالیږي. که چیرې مثلا فرض وکړو چې جاوا ډبل ای یعنی جاوا انټرپرایز ایډیشن یو سرور سي، نو زموږ د جاوا ام ای پروګرامونه چې لکه یو کلاینټ شکل ده چې مثلا کلاینټ او سرور مثلا یو کوچنی کمپیوټر سي یو غټ سرور سي. مثلا یو فرض مثال لکه ګوګل مو د کوچني کمپیوټر ته موږ جاوا ام ای وایو او یو غټ کمپنی ته مثلا ګوګل ته موږ شوی یو سرور وایو. نو سرور که چیرې ای ډبل ای او جاوا ام ای شي یو کوچني کمپیوټر نو د همدې لپاره موږ ام ای پروګرامونه معمولا د جاوا ډبل ای د خدماتو د کلاینټ په شکل ده. راځو اخري ایډیشن ته چې هغه ته موږ جاوا اف ایکس وایو. وایي دا یوه اساسي منبع ده چې د ډېر سپک وزن ای پی آی په واسطه کولی سو د انټرنیټ مربوط پروګرامونه جوړ کړو. نو جاوا اف ایکس چې دا معمولا د انټرنیټ د مربوط پروګرامونو د لیکلو لپاره استعمالیږي او د ډېر سپک وزن لري او په خپل ځان کې ډېر سپک ای پی آیونه لري. همدارنګه جاوا اف ایکس پروګرامونه د سرې هارډویر د ګرافیکس څخه کار اخلي. ځکه چې موږ که غواړو د جاوا اف ایکس په واسطه پروګرامونه ولیکو نو موږ باید یو ډېر قوي هارډویر ولرو چې دا هارډویر دننه موږ کولی سو دا اف ایکس پروګرامونه رن کړو. ډېر یوزر انټرفیسونه یا هغه ډېر قوي پروګرامونه چې انیمیشنونه لري په خپل ځان کې ډېر قوي عکسونه لري، ډېر قوي رنګونه او کالرونه او داسې نور شیان لري. دا ټوله د جاوا اف ایکس په واسطه موږ کولی سو په استفاده وکړو او خپل پروګرامونه ولیکو. بل وایي جاوا اف ایکس د جاوا ډبل ای د مشتریانو او یا کلاینټس څخه دی. جاوا اف ایکس هم د جاوا ډبل ای د یو برخه څخه ګڼل کېږي. اوس راځو د جاوا اډوانټیج ته. وایي کله چې د جاوا پروګرام کمپایل سو بایت کوډ ته، بیا هغه بایت کوډ په هر ځای کې ځینې کار اخیستل کېږي او بیا باید هغه بایت کوډ ماشین ژبې ته ترجمه شي. موږ بیا وروسته راځو چې دا بایت کوډ څه شی دی، ماشین کوډ څه شی دی، دا وروسته بیا موږ ورباندې بحث کوو. خو د هغه د ګټو څخه که چیرې موږ یو پروګرام لیکو او بایت کوډ ته ترجمه کوو، دغه بایت کوډ موږ کولی سو چې په هر ماشین ژبه کې څه وکړو، ژبې ته ترجمه کوو. بل ځکه نو بیا ضرورت نشته چې د جاوا پروګرام بیا د سره کمپایل کړو. یعنی جاوا پروګرام یو پله باید کمپایل سي بایت کوډ ته، وروسته بایت کوډ بیا ماشین ژبې ته څه کېږي، ترجمه کېږي. نو چیرې یو پله موږ کمپایل کړو بیا موږ کولی سو چې په مختلف ډیوایسونو کې څه وکړو، ترجمه کړو. ځکه چې جاوا په دستګاه او یا ډیوایس پورې مربوط دی چې ورته ډیوایس انډیپنډنټ ویل کېږي.
مشکوي ځکه چې جاوا په دستګاه او یا ډیوایس پورې مربوط نه دی. همدې لپاره موږ ورته چې ډیوایس انډیپندنت وایو. یعنی هر ډیوایس که چیرې موږ غواړو دغه پروګرام د جاوا پروګرام څخه کار واخلو نو موږ باید هغه ډیوایس ته د جی پی ایم په واسطه د جاوا پروګرام رن کو باید. بل جاوا محفوظه ده. د جاوا ژبه او د جاوا کمپایلر د ځینې خطرناک عملیو څخه مخه نیسي تر څو غلطیو څخه محفوظ سو. د همدې لپاره موږ ویل چې د جی وي ایم څخه کار اخلو. جی وي ایم یو ډېر قوي هارډویر یا هم موږ ورته وایو چې هارډویر سافټویر محیط یا څه شي چاپېریال و. نو همدې لپاره جاوا ډېر محفوظ دی. او همدارنګه مثلا آیا داسې یو اپلیکیشن غواړي چې ستا د ټول موبایل کنټرول وکړي، مثلا میک کال اور سند ایس ایم ایس میسیج. یعنی موږ نه غواړو داسې یو پروګرام جوړ کړو چې هغه موبایل فرض مثال په موبایل کې ورته استعمال وکړو او هغه څه کار وکړي، مثلا ستاسو بېله ستاسو د کوم اجازې څخه زنګونه ووایي او مسیجان واستوي. جاوا ډېر مهم ساختمانونه او عملیې معیار کوي لکه لیستونه، نیټورک ارتباطات او همدارنګه د جش لپاره استعمالیږي، د جی وی آی لپاره استعمالیږي. بل وایي واتس جی ډي کې اینډ جاوا ای پی آی او جی بی ایم. د ډېر مهمو برخو څخه چې موږ لرو هغه چې شته جی ډي کې، جاوا ای پی آی او همدارنګه جی بی ایم لرو. وایي جاوا ډیولپمنټ کټ. جی ډي کې چې ته ویل کېږي د جاوا ډیولپمنټ کټ، یعنی د جاوا د پروګرام لیکلو چې شي سامان یا ابزار، دا ته موږ څه شي وایو؟ جی ډي کې وایو. یعنی که چیرې موږ غواړو چې خپل د جاوا پروګرام ولیکو، هغه په کمپیوټر سیستم کې رن کړو، نو موږ باید لومړی شرط چې شته موږ باید جی ډي کې ولرو. دا بیا راځو چې څنګه موږ کولی شو د جی ډي کې د انټرنټ څخه ډاونلوډ کړو او خپل کمپیوټر ته انسټال کړو او ټول شیان سیټ کړو. د هغه لپاره بیا موږ نوی بل لیکچر لرو. وایي جی ډي کې د پروګرام د لیکلو یو محیط دی چې د جاوا د اپلیکیشنونو او اپلیټ د لیکلو لپاره استعمالیږي. موږ کولی شو د جی ډي کې په واسطه د جاوا پروګرامونه اپلیټونه ولیکو او هغه اجرا کړو. یعنی جی ډي کې موږ ته ډېر ضروري دی چې موږ باید په خپل کمپیوټر کې ولرو، نو بیا موږ کولی شو د جاوا پروګرامونه ولیکو. اوس راځو وایي اپلیټ څه شي دی. وایي د جاوا هغه کوچني پروګرامونو ته ویل کېږي چې ډېر کوچني عملیې په ویب براوزر کې اجرا کوي. یعنی داسې پروګرامونه د جاوا پروګرامونه چې موږ په یو ویب براوزر لکه فرض مثال موزیلا فایرفوکس یا هم کروم، په دغه براوزرونو کې موږ اجرا کوو، دا ته چې ویل کېږي اپلیټ ویل کېږي. ښه، وایي جی ډي کې په خپل ځان کې څه شی لري؟ اول د جاوا د چلولو چاپېریال یا د عمل سیستم په سر کې موقعیت لري. دا جی ډي کې چې د عمل سیستم پر سر باندې موقعیت لري. داسې مثلا که چیرې موږ خپل پروګرام رن کوو، هغه خو په جی بي ایم دننه څه کېږي؟ کمپایل کېږي. د هغه وروسته دا بایت کوډ موږ اخلو، ماشین ژبې ته څه کوو؟ ترجمه کوو. دا چې دا ټول شیان د یو اساس دی او هغه وروسته جی ډي کې په خپل ځان کې د څه لري؟ د جی بي ایم لري. د پروګرام د لیکلو وسیلې لکه کمپایلرونه او ډیبګرونه. وروسته کمپایلر بیا وایي چې مثلا کمپایلر څه دی او ډیبګینګ څه دی، ډیبګر څه دی، وروسته وایي. ښه، اوس بل څه دی؟ جاوا ای پی آی. یو جی ډي کې بل څه دی؟ ای پی آی. ای پی آی یعنی جاوا اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیس. یعنی اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیس څه ته ویل کېږي؟ د جاوا د پروګرام لیکنې انټرفیس یا وجه. یعنی کله چې موږ یو پروګرام لیکو، موږ کولی شو د هغه ای پی آی څخه استفاده وکړو او نور پروګرامونه ورڅخه جوړ کړو. ای پی آی هغه انټرفیسونه چې کوم کوډ یې د مخه لیکل سوي وي او د نورو په واسطه د جاوا د پروګرام لیکنې لپاره استعمالیږي. یعنی داسې یو کلاسونه، داسې یو کتابتونونه دي چې موږ د هغوی په واسطه سره کولی شو هغوی خپل پروګرام ته امپورټ کو او یو داسې پروګرام جوړ کو چې موږ ته مشکل نه وي. یعنی په اسانۍ سره موږ کولی شو چې خپل پروګرامونه ولیکو.
موږ باید دغه ای پی آیونه څه وکړو زده کړو او خپل ژبې ته خپل پروګرام ته باید څه وکړو ور اضافه کړو. راځو د جاوا ای پی آی په ځان کې وایي ډېر لوی کلاسونه سیټ لري، یعنې د کلاسونو سیټ لري او د میتودونو یې په پیکیجونو کې ګروپ شوي دي او دا ټوله وایي په چې په جی آر ای یعنې جاوا رن تم انوایرمنټ ورته ویل کېږي. هلته سره څه په شوي ده نغښتل شوي ده، یعنې کله چې موږ جاوا غواړو چې د جاوا پروګرام ولیکو نو موږ څه کړو جاوا رن تایم انوایرمنټ چې ورته ویل کېږي، مثلا هغه ساحه چې موږ د جاوا پروګرام لیکو هغه ته چې ویل کېږي جاوا رن تایم انوایرمنټ. او همدارنګه دغه ای پی آیونو څخه ورڅخه کار اخلو. فرض مثال دلته راسئ وګورئ ما ټیبل جوړ کړی دی د ای پی آی پرپوز او همدارنګه پیکیج نیم. دلته راسئ وګورئ وایي لنګویج سپورټ د ژبې لپاره استعمالیږي، یعنې د ژبې د سپورټ لپاره د هغه لپاره موږ کوم پیکیج څخه کار اخلو جاوا ډاټ ال ای ان جي یعنې جاوا لنګویج. بل که غواړو موږ د جاوا په واسطه انپوټ اوټپوټ وکړو، مثلا سیستم ته یو شی اضافه کول یا د سیستم څخه یو شی ترلاسه کول، د هغه لپاره موږ جاوا آی او څخه کار اخلو. که چیرې مثلا موږ غواړو چې ګرافیکي پروګرامونو څخه کار واخلو، په ګرافیکي بخشو کار واخلو، هغه لپاره موږ چې لرو ای ډبلیو ټي لرو. داسې نور شیان هم لرو، مثلا سیوینګ لرو. دا ای پی آیونه بیا موږ قرار ګرده بیا وایو. بل چې لرو جاوا ورچوال ماشین یا جی بی ام، جاوا مجازي ماشین هم موږ ورته وایو. وایي د جاوا د پروګرام د نمایش لپاره اساسي برخه او یا په بل اصطلاح سره مثلا موږ ورته چې ویلی شو سره زر هم ویلی شو. جاوا چې یو ډېر اساسي برخه ده چې موږ وویل چې د جاوا هر پروګرام موږ باید که غواړو رن کو خپل کمپیوټر ته موږ باید چې ولرو جی بی ام ولرو. جی بی ام څه کار کوي؟ و جی بی ام د ډاټ کلاس فایل، یعنې کله چې موږ خپل پروګرام رن کوو نو موږ اول پله باید کمپایل کړو چې دا د چا وظیفه ده؟ د جی بی ام. دا جی بی ام دا زموږ پروګرام کمپایل کوي و بایت کود ته. بایت کود داسې یو کود دی چې نه کمپیوټر پیژني، یوازې جی بی ام ورته پیژني چې موږ کولی شو بیا دا بایت کود په هر ځای کې ورڅخه کار واخلو. کله چې دا بایت کود ترجمه شو نو یو فایل جوړیږي چې دا فایل ته موږ څه وایو؟ د هغه فایل نوم هغه وروسته ډاټ کلاس په نامه جوړیږي. نو جی بی ام وایي څه کوي؟ وایي دغه ډاټ کلاس فایل نه میموري ته راوړي، یعنې لوډ کوي او د هغه هر برخه یې د ماشین ژبې ته ترجمه کوي، یعنې دا ته موږ څه وایو؟ انټرپریټ وایو چې د هغه وروسته بیا موږ وایو چې څنګه موږ کولی شو یو جاوا پروګرام کمپایل کړو، هغه وروسته انټرپریټ کړو، کوم چې بیا د پروسیسر په واسطه د اجرا وروي. یعنې بې له دې چې که چیرې بایت کود ترجمه نه کړو د جی بی ام په واسطه ماشین ژبې ته، نو ماشین ژبه نه پوهېږي چې دا کوم دا څه دی، ځکه چې ماشین ژبه یوازې په 0 او 1 پوهېږي. مننه کوم تاسو څخه او په راتلونکي کې بیا موږ د جاوا پروګرامونه وایو او همدارنګه څنګه موږ کولی شو چې د جاوا جی ډي کې انسټال کړو خپل سیستم ته.